نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اوریدلای شئ. نړۍ جال. بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو قدرمن اوریدونکو او د غراز د ټولنیزو رسنیو کارونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه رحیم سکندر یم او نړۍ جال خبرونه درته وړاندې کوم. هیله ده چې تاسو روغ جوړ وئ او چارو لارو کې بریالي وئ. نو د تیر په څیر بیا هم همغسې د ټولنیزو رسنیو نه موږ موضوعات رااخلو د فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، ټلیګرام، ټیک ټاک، یوټیوب نه. نو دې وجې نه موږ چې څومره مواد پیدا کړي وي هغه تاسو ته رااخلو. یعنی داسې مواد هم وي چې هغه به موږ په کمنټونو کې څارلی وي، یعنی په نورو برخو کې به موږ داسې په واتساپ کې به یا چا سره بحث کړی وي، یا بس داسې سرچینې وي چې هغه ډېرې نږدې وي، خو یو خبرونه دي چې خلک یې نشروي، یعنی خلک قضاوت کوي. یو داسې دي د خبرونه څېړل دي. نو موږ ډېر کوشش کوو چې هغه خبرونه وڅېړو، هغه کنایې معلومي کو، هغه ځینې اشارې دي خلک کوي که نه، نو ځینې ادبیات دي چې کاروي چې هغه بیا ډېرې معناوي لري، هغه هم ګورو. کله کله دا رسنیز فشار وي او د مقابل لوري نه رسنیز فشار بیا داسې وي چې دروغ هم پکې ویل کېږي، افواهات وي، تبلیغات وي که نه، خلکو ته یو رقم ته ذهني ستونزه ور اچوي، هغه هم تاسو ته وړاندې کوو. نو دې وجې نه ما چې درته ویلې کمنټونه هم څارو. دغه پرون ما یو تیره شپه یو خبر نشر که چې هغه د امر بالمعروف او نهي المنکر وزارت لخوا و چې دوی تر اوسه پورې 20,000 جبري نکاحګانو مخه نیولې ده. یعنی هغه چې په زور او جبر سره کوم نکاح تړل کیږي د ښځې او د یا د پیغلې یو ځوان ته یا د ښځې او داسې چا چې هغه نه غواړي دغه کوم کس سره واده وکړي، نو هغه په جبري ډول باندې تړل کیږي هغه نکاح، د هغو مخه نیول شوې ده. شته په سیمو کې که نه، او ښځه بیچاره څه نشي ویلی، نو هغه چې د پلار یا کورنۍ خوښه وي همغسې کوي. دا که سپینګیري ته ورکوي، دا که داسې چا ته ورکوي چې هغه مناسب نه وي، د سره یو شان نه وي، یا جنۍ غواړي چې بل ځای کې مناسب واده وکړي، دا اسلام هم ورته اجازه ورکړې د خپله خوښې. خو زموږ په ټولنو کې متاسفانه دا بدبختۍ شته، او ډېر دغه د بدبختیو لامل هم دا ده چې جبري نکاح دي. نو ما خبر نشر کړ چې امر بالمعروف وزارت تر اوسه پورې 20,000 د جبري یا په زور نکاح چې تړل کېږي د دې مخه نیول شوې ده. بیا لاندې کمنټونه دي، نو هغو څوک مننه کوي، څوک خوشحالېږي، څوک ستونزه وړاندې کوي چې نه تا تر اوسه پورې نه ده حل که نه. یو کس پکې کمنټ وکړو د یوې ولسوالۍ نه، نوم یې نه اخلمه، نو بیا هغه لیکلي وو وایي ستا سبا ته یوه نکاح تړل کېږي د ورور په بدل کې، یعنی دا کس یې ورور وژلی دی، نو دا خورې پکې ودیږي. دا بدبختي هم شته که نه، دا په بدو کې د نکاح ورکولو، یعنی په بدو کې خو دا اسلامي امارت مطلق دا بند کړی دی او جزا یې ټاکلې ده. هغه څوک چې په زور ډزې پې کوي که نه، چې دغه جنۍ زما شوه، د هغه مخه هم امارت نیولې ده او سخته سزا ورکوي او بیرته یې دا نکاح ماتوي کومه جنۍ خوښه نه وي. نو یو کس راته ولیکل سبا ته دغه پرېکړه کېږي که نه، دا جنۍ ورکوي. نو بیا یې هغه ځای نوم هم اخیستی و، هغه د سیمې نوم هم اخیستی و. بیا ما ورته ویل چې لنډې حوزې ته نو معلومات ورکړه که نه، هغو ته خبر وکړه، دا به ستا لوی اجر وي ستا دپاره. بیا نور یې نه کېږي که نه. ځینو خلکو ورته ویل چې همداسې تاسو کومه کو کې دا د سیمې خلکو هغه د مسؤلیت دی چې خبرې کې یا مخه ونیسي، اولیا مخنیوی دوی وکړي که نه وي حکومت ته ووایي. نو بیا ما دا خبره چې ده اخر دا کمنټونه ما څارل. زه تاسو دا خبره ځکه کوم چې زه حتی کمنټونه هم تاسو ته وړاندې کوم، هغه کمنټونه چې هغه د ولس د دې ټولنې په خیر وي. لکه دا مثال دی، دا کمنټونه تبادله کېدل هم داسې دې وجې نه بیا وروسته د امر بالمعروف وزارت هغه ویان ته خبره ورسېده، نو هغه پکې خبر شو، هغه بیا نمبر ورکړی و، نو هغه نمبر چې و هغه کیسه د رښتیاوالي له امله د خطر دغه کیسه رښتیا ثابته کړي چې چا هسې کمنټ کړی او هسې خلک د رقم که نه.
نو هغه بیا معلومه شوله نو د هغو مخنیوي به کېږي او دا که ډېر هم لوی سړی وي ډېر هم زورور سړی وي دې مخنیوي به کېږي. نو دا د خوښۍ ځایونه دي که نه چې حکومت دومره متوجه وي چې حتی هغه کمنټ او ریپلی چې څوک سره وکړي په فیسبوک کې نو هغه هم څاري او د هغو نه بیا نمبر غواړي خپل نمبر هم ورته سپاري. نو دا یو ډېر غټ زړه دی غټ زړه په دې دی چې یو څوک شخصي نمبر چاته نه ورکوي خو ویان د امارت د وزارت ویان د معروف وزارت ویان هغه بیا یو نمبر اعلانوي چې دې ته زنګ وایي په سختو شرایطو کې داسې پیښې مو لیدلې. نو دا د اسلامي نظام هغه شکل تاسو ته ښیي رښتینولي تاسو ته ښیي سپېڅلتیا تاسو ته ښیي ژمنتیا تاسو ته ښیي چې اسلامي امارت څومره باید ژمن اوسیږي. نو دا خلکو ته روحیه هم ورکوي او د امن احساس هم کوي یو څوک ځکه کله کله داسې وي چې حکومتونه هم په ځینو رواجونو باندې زور نه رسیږي او دا د دوی داخلي موضوع بولي د دوی حقوقي موضوع بولي په دې کې کار نه لري. حتی په تیر کې خود هغه د امن خونې هم ورته جوړ شوی وي چې هغه ښه پایلې نه لرله غلطه استفاده ترې کېده یعنی څوک به چې کور کې ښځینه مروره شوله او جنجال به وکړو دلته امن خونه وه هغه ته به وسپارله هغوی به بس تجارتونه پې کول چې هغه ډېر سپړل نه دي په کار ځکه هغه اوس تېر هیر شول. خو اوس الحمدلله خپل کور کې به وي او ښه ژوند به کوي که څوک زیاتی ورسره کوي د هغوی لپاره ځان ته مرجع شته شکایاتو صندوقونه شته. نو دا هغه څه و چې ما تاسو ته یو مثال وړاندې کړ چې موږ حتی د دې خپرونې دپاره ډېره هڅه کوو چې تاسو ته ډېر ښه معلومات هغه چې ستاسو دپاره په ګټه وي. یو خو داسې وي تفریح وي ځینې نور خپرونې موږ لرو چې د هغه دپاره بېلابېل مواد دي بېلابېل موضوعات دي د طب ځان ته خپرونې دي د طبابت برخې د زراعت د برخې ځان ته خپرونې دي د سپورت د برخې ځان ته خپرونې دي د تقریر واعظ او نصیحت ځان ته خپرونې دي د ادب او فرهنګ څوک شعرونه وایي مرکې ورسره کوي د هغو لپاره ځان ته خپرونې ده د حریت راډیو هغه نورې برخې دي. خو دا خپرونه موږ همدې ته ځانګړې کړې ده چې په فیسبوکونو ټویټر او ټیک ټاک او دې کې ډېر افواهات دروغ دا هم ویلی کېږي خو دا ښه هم استعمالېدلی شي که څوک دغه رقم استفاده ترې وکړي چې د خلکو ستونزې تر حکومته رسوي او یا په د ټولنې ته داسې خبرې کوي چې هغه په ده باندې تېرې شوي او تجربه وي غواړي نور خلک هم د دې نه مثلا د ټلیفون استعمال دی خلک په فیسبوک کې دا لیکي چې کم عمره ماشومان ته ټلیفون مه ورکوئ د 13 کلنۍ نه مخکې خو یې بیخي مه ورکوئ 15 کلنۍ نه مخکې ځکه دوی سمه استفاده نشي ترې کولی او ډېر غټ د ډېرې بیې ټلیفون وي هغه دوی سم نه استعمالوي په میډیا کې بیا هر څه مخته راځي هغه دوی پیژندلی نشي یعنی داسې تعبیرول تعبیر غلطه اخلي. نو یا داسې وي چې په میډیا کې خو ډېر هر څه مخته راځي نو هغه دوی بېلاري کوي هغه بیا په کور کې سپین سترګي کوي هغه بیا په سبا په قاچاق هم ځي سبا نورو ځایونو کې هم ناوخته پورې پاتې کېږي او د دې نه بیا د انټرنیټ کمښت یې هم وي او داسې نور هم څه ضرورتونه لري چې هغه که بل څوک ورته پوره کوي ساده به یې وایي چې دا لوفر کېږي دا بېلارې کېږي نو بیا د کورنۍ دپاره د ټولنې دپاره یو ستر ضرر تمامېږي. دغسې نصیحتونه په هغه کې شته. اوس زمونږ د افغانستان سیاسي مسلې ته که راشو نو دغه په اړه هم اوس دغه یووالی رامنځته شوی دی دا د میډیا له لارې کېږي. نو خلک چې د افغانستان په اړه ښه خبره ویني د بریالیتوب او پرمختګ خبره ویني د آبادۍ خبره ویني هغه پکې نشروي تر څو د نورو عباسیاتو هغه مخنیوی وکړي یا په هغو باندې سیوری وغوړوي. نو دې کې دغه د ترکیې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کومه جنجال و د تیر 2 اونۍ وړاندې نو دا بیرته په مذاکراتو باندې حلیږي دا ستونزې د دپاره په قطر کې مذاکرات وشول او هغه تقریبا هغه وربند وشو پکې ډېر داسې موضوعات پکې وڅېړلی شول چې هغه دواړو لورو شکونه درلودل تر څو دغه شکونه بیرته له منځه یوسي او پاکستان ته دا ښودله چې لکه پاکستان 2 پاکستانه دي یو عام خلک دي ښه خلک دي مسلمان خلک دي کاروباري تجارتي خلک دي او خپل کلتور او خپل عزت ساتي. یو حکومت دی چې هغه د فوزي رژیم وایي چې هغه په دوی باندې یو اشغال دی په دوی باندې تپل شوی د بل چا له خوا نه دغو په اړه باندې هم افغانان ډېر خامه پوهاوی کوي
او نه یوازې په افغانستان کې بلکې پاکستان کې هم مشران د دې پاکستانی رژیم نه یا د پاکستان فوزي رژیم نه سر ټکوي. دا خبرې هم په میډیا کې ډېرې کېږي. بل دا هم وي چې دغه مذاکرات چې اوس ترکیې ته لاړل که نه، د ترکیه او قطر خو د دې ناظر دي، او نو دا اوس ترکیې ته دویم پړاو لاړل. دې کې د دپاره بیا د ډېر وضاحت دپاره او د ډېر د تفصیل دپاره یا د خلکو پوهاوي دپاره حریت راډیو هم یو تبصره لیکلې ده. اسلامي امارت او د روانې ډیپلوماسۍ راتلونکی دا یې تحلیل کړی، دا یو داسې تحلیل ورباندې کړی دی چې یو څه خوږ هم دی، ځکه تاسو نور معلومات نه یوازې دا چې ما درته ویلي یوازې خبرونه دي، نه دا تحلیلیږي هم، خبرداشتونه هم تاسو ته وړاندې کوي. نو حریت راډیو چې کومه تبصره ورباندې لیکلې ده، ویلي دي چې معاصر نړۍ کې ملتونه خپل برخلیکونه د ټوپک او زور له لارې ګټي، خو د عقل او ډیپلوماسۍ په ځیرکتیا ورته پراختیا او وضاحت ورکوي. هغه ملتونه چې د خبرو او ډیپلوماسۍ سړی ونه لري، له جګړو او ناخوالو پر ډېر سختۍ بچ کیږي، یا به استقلال مري او د پردیو په خولې به غږیږي، یا به د استقلال لپاره دوامداره قربانۍ ورکوي. افغانستان له خونړیو لسیزو وروسته د ډیپلوماسۍ په بریالي پړاو کې دی او هڅه کوي چې په دې ژبه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته خپل عقلاني او سیاسي منطق وړاندې کړي. دا د همدې بریالۍ ډیپلوماسۍ لامل دی چې تازه هند او قطر اسلامي امارت سره د لا نږدېوالي ګامونه واخیستل. د جګړو له دوړو وروسته د بې باورۍ له فضا د وتلو زیری دي. د ډیپلوماسۍ دا بریا نړۍ ته ښیي چې اسلامي امارت سره باید د خبرو له لارې وړاندې تګ وکړي، نه د بندیزونو، انزوا او محدودیتونو له لارې. اسلامي امارت ډیپلوماټیک ثبات او منځلاري دریځ د سیمې او نړۍ اعتماد ته تقویت ورکوي. نړۍ که هر څومره د ناسمو تبلیغاتو او غلطو تحرکاتو ښکار شي، بل اخره یوه ورځ دې واقعیت منلو ته اړ کیږي. د اسلامي امارت د ډیپلوماسۍ له لارې د متقابل درناوي پالیسي خپله کړې او دا غږ اوس حقیقت کې د درناوي محور ګرځېدلی. دا سیاسي بریا د افغان ولس د بقا ضامن ګرځي. د افغانستان لپاره دا پرمختګ د ملي وقار د بیا ودانولو مهم پړاو دی. کله چې هیوادونه له تودو سړو وروسته د بریالۍ ډیپلوماسۍ ژبې ته ورګرځي، نو دا یې د ښې راتلونکي څراغ دی. د سیمې او نړۍ دا خوځښتونه ښیي چې نړۍ د اسلامي امارت نوي واقعیت منلو ته رسېدلې. په ډیپلوماسۍ کې ګټونکي هغوی نه دي چې ډېرې ژبې ولري، بلکې هغوی بریالي دي چې د ډېرو ژبو پر وړاندې د ډېر ښه سیاسي ثبات څښتن وي. له اسلامي امارت سره تعامل د تفاهم لپاره لار پرانیزي او دا د افغانستان ترڅنګ د ټولې سیمې د ثبات لپاره مهم دی. اسلامي امارت اوس د ډیپلوماسۍ په داسې فضا کې ولاړ دی چې هره پریکړه د هیواد د خپلواک دریځ ښودنه ده. نه یې له چا سره د تابعیت تړون کړی، نه یې له چا سره د انکار کینه. دا متوازنه ډیپلوماسي د نوي افغانستان د فکري بلوغ نښه ده. په دې بدلیدونکې نړۍ کې د افغانستان اوسنی سیاست تر بل هر چا غوره او پیاوړی دی. د دې دریځ په پایله کې به نړۍ درک کړي چې اسلامي امارت د تعامل لایق، د تفاهم مستحق او د درناوي وړ نظام دی. دوی ته به څرګنده شي چې د دې نظام ډیپلوماسي د طوفانونو له منځه راپورته شوې او اوس د بریالي سیاست پر مټ نړۍ ته خپل ډیالوګ ښیي. د اسلامي امارت دا نوې ډیپلوماسي د اسلامي او حوصله‌مند سیاست ګډ انځور دی. هر سیاست چې دا پورته دوه ځانګړنې ولري، نه به زوړ او نه به مات شي. دا د آزاد افغانستان د دوام او د امت د عزت انعکاس دی. له نویو اقداماتو ښکاري چې د اسلامي امارت هره پریکړه د ملت د وقار استازولي کوي. دا هغه ډیپلوماسي ده چې د باور پر بنسټ ولاړه او نړۍ ته دا درک ورکوي چې د افغانستان اوسنی مخ د درناوي، تعامل او تفاهم مخ دی. نو دا و د حریت راډیو هغه تبصره چې د دوحې نه وروسته د ترکیه چې د اسلامي امارت او پاکستان تر منځ یا د افغانستان او پاکستان تر منځ هغه مذاکرات دوحې نه وروسته هلته شروع دي. د هغه په اړه باندې د حریت راډیو مقاله وه چې ما ولوستله.
تر اوسه د مذاکراتو کې پاکستان ته زموږ لخوا چې کومه مسوده وسپارل شوې ده ټولې معقولې غوښتنې دي، مګر پاکستان د دوحې په مذاکراتو کې د تېره شپه چې کوم معلومات ما ترلاسه کړي دي پاکستان د شاته کېږي، لکه دا کومې غوښتنې چې موږ کړي دي، کوم مشکلات ورته موږ بیان کړي دي، دلته خوارج دي، هلته نورې ډلې دي، هغه راځي فتنهګر دي، په افغانستان کې بریدونه کوي، تاسو خو ته ځای مه ورکوئ. نو پاکستان دې نه شاته کېږي، لکه دا مشکل چې په خپله پکې وي او ځان باندې عریضه کوي دا شاته تک سره، نو دا مذاکرات ځنډوي. نن شاید نتیجه ولري. پاکستان یو بل گیم هم کوي. ما د خبرونې په سر کې یاد کړه چې رسنیز فشار یا د مطبوعاتو د انفجار پیړۍ ده، نو په دې کې زیاته رسنۍ کارول کېږي او هر څوک بیا ځان ته داسې وي چې د ویوز او لایکونو دپاره هم دروغ افواهات هم خپروي او ځان داسې ملي کوي، یعنی خپل هغه پاکستاني توپ پکې ښیي، یا مثلا یو څوک د افغانیت ښیي، یو څوک د ایراني توپ ښیي، څوک اندونیزم ښیي، څوک امریکایي هغه دریځ پالي. نو دا د رسنیو ځان ته هغه اکاونټونه دي، که هغه رسنۍ هم دي خو بیا هم یو چا لخوا حمایه کېږي، د هغوی دریځ پالي، هغوی لیکلي یو څه ورکوي چې داسې وایه. په دې کې بیا دوی ته دا مهمه نه ده چې دا افغانیت دی، دا مور وطن دی، دا څه دي. نو دا پاکستان هم داسې گیم کوي که نه، ډېر خلک پیدا کړي دي هغو په خوله باندې چې هغه ځانونه افغانان هم بولي یا پښتانه هم بولي، بیا هم د پاکستان خبره کوي، د پاکستان د رسنیو خبرې ته داسې پرمختګ ورکوي. نو زموږ مسوده چې وه د ترکیه کې چې ورته سپارل شوې وه، له 15 ساعته مسلسل بحثونه وروسته، یعنې بله شپه پاکستاني لوري ته د افغانستان له لوري نهایي شوی مسوده ورکړل شوه. په دې تمرکز پکې شوی و چې پاکستان د افغانستان ځمکنی او هوایي حریم نقض نه کړي. دا د افغانانو غوښتنه وه چې زموږ حریم ته بیرته ننوځي، یعنی نقض نه کړي، او هیڅ ګروپ یا مخالف ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان پر ضد فعالیت وکړي. دا زموږ له خوا نه شرطونه یا غوښتنې وي، معقولې غوښتنې وي، ځکه وروستیو کې چې څومره بریدونه یا د اسلامي امارت راتګ نه څومره بریدونه شوي دي، ټول د پاکستان نه لار راغلي دي. همداراز آمادګي ښکاره شوه چې دغه د پرون ورځې کوم هغه راپور چې دی وایي آمادګي ښکاره شوه چې د اوربند هوکړې د تعقیب په موخه یو 4 اړخیز چینل ایجاد شي، یو بل چینل ایجاد شي، بل چینل رامنځته شي او بله برخه رامنځته شي چې او د سرغړونو د ارزونې او معلومات پکې تبادله کړل شي. یعنی دا کومې مسودې چې د پاکستان لوري افغان لوري ته سپارل شوې یا د افغانستان لوري پاکستان ته سپارل شوې ده، نو د دې نظارت به کوي، دا به ارزوي او معلومات به تبادله کیږي، د سرغړونې به نه کیږي، دا به په پام کې نیول کیږي، ورته ځیر به وي. دوی تم دا مسوده د منځګړو لخوا سپارل شوې ده پاکستان ته، یعنې منځګړو ته سپارل شوې ده. دا پرون سهار 6 بجې د پاکستان له لوري هم افغانستان ته مسوده وسپارل شوه. دا یعنی د تیره پرون ورځ داسې ویل کېدل چې 12 بجې به یو بیا دواړه ټیمونه منځګړو په حضور کې سره یو ځای کېږي او هڅه به کوي چې یو نهایي نتیجې ته ورسیږي. دا لکه ما چې وویل چې پاکستان ورنه شاته کېږي، لکه دا ستونزې په دوی کې شته دي، دوی سرغړونې هم کوي او داسې فتنهګر ډلو ته ځای هم ورکوي او په خپله په ښکاره تاسو به لیدلي وي په پاکستان کې د افغانستان کومه مخالف ډلې چې دي تیر حکومت کې یا په هر وخت هر حکومت خې مخالفت چې کړی دی، نو خلک ورته لنډغر وایي، څوک ورته څه نومونه اخلي، څوک ورته ټامیان وایي. نو دا هم چې په ښکاره په پاکستان کې غونډې کوي، د افغانستان پر ضد کوي او ښکاره عکسونه او هغه راپور نشروي، او بیا هم افغانستان دوی په اړه باندې څه دي شکایتونه نه دي کړي، خو په دې مذاکراتو کې دا یادونه ورته کړې ده چې دغسې ډلو ته به ځای نه ورکوي چې د افغانستان په اړه پریکړې کوي یا په پاکستان کې ځای ورکوي، هغه د سټیج نه د هغو د اوږې نه افغانستان ډزوي، دغو ډلو ته باید ځای ورنه کړل شي. نو د دې نه پاکستان داسې شاته کېږي، یعنی دا به وي او دا به نشي کېدلی. یعنې غواړي چې یوازې په موږ باندې غوښتنې ومني، دا موږ باندې امریکا په د 10 کلونو کې نه دي منلي، یعنی د 2014 نه تر 2021 پورې چې څومره مذاکرات په دوحه کې شوي دي، دا ټول هم دا غوښتنې وي چې اډې به راکوي، په امریکا دا غوښتنې وي چې امریکا به هلته حضور لري، یو څه سرتیري به هلته وي او نور داسې څه و چې هغه د افغانستان د شرایطو سره د افغانستان کوم زمونږ اسلام دین چې دی، زمونږ کوم جغرافیه چې ده، دلته چلندونه، نزاکتونه، کلتور چې دی، دا و خلاف و. نو دې باندې اسلامي امارت ډېرې چنې ورسره والي دي، یعنې بل اخره دا و چې
یو شی ورسره ونه مانو. نو پاکستان خو یو هیواد دی، امریکا چې 50 هیوادونه ورسره وو، سره دلته یو نظام جوړ نظام هم ورسره وو، خپل افغانان ورسره وو. نو امارات هغه وخت کمزورې و، یعنی پر لرې پرتو سیمو کې بو، بس چېرته هغه د وسلې پیسې هم زیات نه وي، سره په قرض به چېرته بوټان اخیستي وو، موټرسایکل به پیدا کړی وو. په هغه حالت کې هم ورسره ونه منل چې اسلامي امارت کمزوری یا محتاج به ښکارېده. نو پاکستان سره خو کله هم نه مني. نو دا هغه څه چې ما تاسو ته وړاندې کړل، دا وروستي راپور نه و. نو شاید دغه مذاکرات چې دي دغه د افغانستان په ګټه تمام شي، او ځکه د مذاکراتو دغه د ټینګوالي نه معلومیږي چې یو څه به پاکستان هم مني، یو څه به افغانستان هم مني، او تعامل چې دی دا دواړه ښه وي، یو طرفه نه کېږي. یعنی په دې باندې تاسو به ډېر هغه رسنۍ څارلي وي، او داسې به نورې دا جنګونو تاریخونه هم به کتلي وي، داسې به د پلار او نیکه نه داسې خبرې اورېدلې وي که نه په کورونو کې. د په کلي کې هم د دعوې جرګې چې کېږي، د مرکې چې کېږي، نو داسې نه وي چې یو طرف تاواني کوي، هغه کله هم ښه پایله نه لري، بیا وروسته بیا راپاڅېږي که نه هغوی، خو دواړه ښه وي. یعنی یو طرف ته هم لږ تاوان ورکوي، بل طرف ته هم تاوان ورکوي. حکومت یې یو څه ځوروي، د قضایاو کې که نه قاضیان او دا څارنوالۍ او دغسې لږ لږ پکې بندي شه، او نیونه تاوان واخله بل نه تاوان واخله، دا کیسې د مرکو جرګو په کلو کې هم زیاتې وي. نو دواړه ښه وي. نو څه به پاکستان تېرېږي او څه به افغانستان داسې وي چې کوم هغه تجارت ته چې تاوان نه رسوي، دا ټولې په پام کې نیول شوي دي چې مثلا لارې به نه بندېږي، او دغسې به د دې اړخ نه هم د خو افغانستان منلې ده، ورته بار بار ورته ویلي چې زموږ له خوا نه په افغانستان کې هېڅ داسې ډله نشته چې پاکستان ته ضرر ورسوي، او دا موږ دوحې د مذاکراتو ته دوحې تړون ته موږ ژمن یو. نو دا خبرې لا هم روانې دي، خو نور هم ډېر موضوعات دي چې موږ یې وړاندې کولی شو. موږ په دې باندې غږېدلی شو چې په افغانستان کې نور د آبادۍ خبرونه دي، نور داسې خبرونه دي، یوازې دا مذاکرات نه دي، دا خو به کېږي، دا خو لکه امریکا، روس، چین، هند، دا خو زموږ دغه هیوادونو ترمنځ سیالۍ دي، او زموږ قیادت چې دی، زموږ مشرتابه چې دی، زموږ نور مشران چې دي، هغه موږ په 13 کلونو کې ازمایلي دي. نور دې ته ضرورت نشته چې وایي چې والا څوک به معامله ورسره وکړي یا به څوک ګټه ترې وکړي. امارت په 13 دوره کې چې لا ډېر غریب و، ډېر بې وسه ښکارېده، نړۍ ته ډېر کمزوری ښکارېده، په هغه وخت کې په هېواد باندې معامله ونه کړه، چا ازغن تار پې تېر نه کړه، چا بارډر ونه نماوه، چا دروازې رسمي نه کړې، داسې رفت آمد ډېر آزاد و. دا خو بس دې نه وروسته هم خدای مهربان دی. ډېر نور خبرې دي چې په دغه ټولنیزو رسنیو کې هغه د ګټې تا ته تاسو ته وایم، دغه د پکتیا لوري ته چې ځي، نو دې طرف ته بیا د احمد آبا، اسد کرم، میرزکا، څمکني، جان خیل، احمد خیل، ډنډې پټان او اریوب ځاځوی ولسوالۍ پرتې دي. 8 ولسوالۍ دي. د دوی هغه سړک په هغه یو چا پورته کړی و چې دغه سړک 8 ولسوالۍ لري، او 8 ولسوالیو کې دومره څوک نشته چې دغه سړک ورغوي یا غږ پورته کړي. نو بیا کوم هغه د شرکت والا ویل چې دغه نن سبا کې پیلېږي، نو دا هم د رسنیو هغه ګټه ده که نه، که څوک یې سمې وکاروي نو دا ګټه ترې اخیستلی شي. نو دغسې نور موضوعات دي. یو خبر مخته راغی چې خوست کې ټیلر اور اخیستی و، بیا اور مهار شو، دا د ډبرو سکرو نه، د تودوخې نه د اور اخیستی و د دې له وجې نه، او په دې کې تقریبا دا به اوس عادي خبر تاسو ته ښکاري، خو نه، دا یو انسان د ټوله زندګي، د ټوله سرمایه، دا 5 میلیونه افغانۍ د زیان مخه نیول شوې ده. دغه راز کوزه پښتونخوا خیبر کې هم بد وضعیت دی. د خیبر کنډو چې دی، دا د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي نیولی دی، لاس ته یې لیدلی و دا پرون، او دغلته تجهیزات ښکاري که نه، دوی د پتلونونه ښکاري، دریشۍ ښکاري، دا ترې نیولي دي، وسلې ترې نیولي دي، زیړکۍ دي، د انبار بکسې دي، دا ترې نیولي دي. دا یو سلامته قرارګاه وه چې په خیبر کې وه، د حیدر کنډو په قرارګاه کې وه، دا یې نیولې وه. دا خبرونه مخته راځي، دلته عکسونه شته که تاسو میډیا لرئ. بل ښه خبر دا و چې د افغانستان انار اوس د پاکستان یا نورو هیوادونو په ځای روسیې ته ځي. هلته تقریبا 25 ټنه د پرون صادر شوي د روسیې ته، او ښه په لوړه بیه باندې صادر شوي دي. ویل کېږي چې سږ کال به تر 2000 ټنه انار روسیې ته صادر شي، او ښه په لوړه بیه. نو داسې څوک په قدر پوهېږي، داسې نه دی، مطلب اوس لارې ډېرې شته. اوس به څوک وایي چې د روسیې ته په کومه لار لاړل، دا د تورغونډۍ، د هرات د تورغونډۍ له لارې لاړل. موږ چابهار بندر هم لرو، موږ نور ډېر بندرونه لرو چې نورو هیوادونو سره دي. افغانستان نه 9 هیوادونه تاودي تقریبا،
دغه وړو هیوادونو ته موږ څو دروازې لرو نو دا به کیږي. نو ډیر داسې نور خبرونه هم شته. د دفاع وزیر د پاکستان دفاع وزیر په اړه چې هغه ویلي و چې یعنی که موږ د مذاکرات ناکام شو نو موږ مخامخ افغانانو سره جګړه کوو. نو دا مذاکراتو کې وایي په دې باندې خبرې شوې دي. دا د پاکستان یو لیکوال وایي میجر عادل راجا وایي باوري سرچینو له مخې په ترکیه کې روانو خبرو اترو لومړی پړاو بشپړ شوی. سرچینې وایي د افغانستان چارواکو له پاکستانی پلاوي د دفاع وزیر خواجه آصف د وروستي غیر مسؤلانه بیان په اړه وضاحت وغوښتی. په جواب کې پاکستانی چارواکو ویلي چې خواجه آصف یوازې یو سمبولیک حیثیت لري او د هغه څرګندونې د دولت له رسمي دریځ نشي بلل کېدلی. چارواکو زیاته کړې چې د هغه دا ډول څرګندونې شخصي نظر دی باید هیڅ اهمیت ورنکړل شي ځکه نوموړی زیاتره وخت د رسنیو پام را اړولو لپاره دا ډول خبرې کوي. یعنی خواجه آصف دا ویلو چې مخامخ جګړه به ورسره وکړي، د مذاکرات او جرګې بریالۍ نه شوې. د پاکستان دفاع وزیر ویلو. خو دلته د پاکستان لیکوال وایي چې دا یعنی یو سمبولیک شخص دی. هسې رسنیو دغه میډیا ته راډیو تلویزیون او دې ته بس داسې خبرونه ورکوي چې د خلکو پام واړوي، د دې نه یې واړوي چې په پاکستان کې ډېر بد وضعیت دی. د هغو موضوعاتو نه د پام اړولو دپاره یوه خبره وکړي. مثلا په مجلس کې یو ګرم بحث روان وي، هغه کیسه بیا داسې تیزوالی ته ځي، یو نفر را پیدا شي هغه بیا داسې خبره ناشنا خبره وکړي چې هغه هیڅ حقیقت ونه لري، نو د مجلس د پام اړولو دپاره یو خبره کوي. نو پاکستاني چارواکي هم کله کله داسې کوي. د ټاپي پروژې په اړه ښه خبر دا دی چې د ټاپي پروژې مشر وایي دا د ترکمنستان د ټاپي ترکمنستان د طرف نه کوم مشر چې دی د ټاپي پروژې هغه وایي چې هڅه کوو را روان کال افغانستان کې د نل لیکې غځولو چارې بشپړې کړو. را روان کال ښیي که نه دا د نل لیکې وایي 2020 کال کې به افغانانو ته د غازو رسول پیل کړو. یعنی په افغانستان کې چې کله چارې بشپړې شو ټاپي پروژې دا د غازو نل لیکه ده. د غازو یو پایپ دی دا د تاجکستان نه روان دی، د افغانستان پر خاوره تیریږي پاکستان او بیا پای هندوستان ته رسیږي چې افغانستان به کلنی ډول $4,500 ترې اخلي. د ځمکې د عقل عبور چې دی د لارې د ځمکې د کرایه چې ده دا به $4,500 میلیونه یوازې د کال افغانستان ته ورکوي. ګاز به هم ورکوي، کارکوونکي افغانان به هم پکې مصروف وي. هسې کله کله د سړي فکر شي چې 28 کاله مخکې د مولوي وکیل احمد متوکل دا د افغانستان اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر و، دا د تیر امارت کې یعنی 28 کاله مخکې دا لاسلیک سره کړی و د ترکمنستان سره. چا هم دا فکر نه کوي چې دا به یو وخت کې پیلیږي هم او 15 کیلومتره به دا غځیږي هم، 13 کیلومتره پایپ به هم ورته جوړیږي، 100 کیلومتره لار به نوره هم ورته سروې کیږي او به اواریږي. نو دا کله هم چا سوچ نه کاوه. نو دا او ځینې نور خبرونه دي چې موږ تاسو ته وړاندې کولی شو، خو د دې پر ځای چې مخته لاړ شو زموږ خپرونې وخت بیخي له نیمایي نه زیاته اوښتی دی. چېرته ځای ملنډه د ما اخلو. حریت راډیو د نړۍ جال خپرونه ده، بیرته راځو. نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سهشنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اوریدلی شئ. نړۍ جال. د حریت راډیو قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایو. حریت راډیو د نړۍ جال خپرونه ده. موږ تېره نیمایي کې د دوحې په مذاکراتو هم وغږېدو، همدغه راز په نورو مسایلو هم وغږېدو. تاسو ته مو وړاندې کړل چې د مذاکرات لا روان دي او کله کله به تیزې خبرې هم پکې راځي، ګواښونه هم پکې راځي، ډېرې کیسې وي. د مرکو جرګو کې دا کیسې وي. رسنۍ هم غواړي د خلکو پام بلې خواته واړوي، یا مطلب د خلکو فکرونه ګډوډ کړي، خلکو ته وسوسې ور واچوي. خو اسلامي امارت په مذاکراتو کې خاص نوم لري او په جګړه کې هم خپل نوم دغه 20 کاله اوسره جنګېدلی دي، خو په مذاکراتو کې هم خاص نوم لري چې هغه دوه مذاکراتو چې بریالي پای ته ورسېدل او 20 کلن اوږده جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه یې پای ته ورسوله. افغان او آذربایجان چارواکو د نفتي صادراتو په زیاتوالي خبرې کړې دي. آذربایجان کې د افغانستان سفارت ویلي کتنه کې د دوه اړخیزو سوداګریزو همکاریو پر پراخېدو، د نفتي صادراتي توکو پر زیاتوالي، ترانسپورتي ستونزو او نورو اړونده دوه اړخیزو ګډو موضوعاتو خبرې شوې دي.
د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د سعودي عربستان د لتا انټرنیشنل کمپنۍ له اجرایي رئیس شاهر التقی سره د غازو د اکتشاف استخراج او غازو نه لیکو غزولو په اړه خبرې کړې دي. دغه کتنه کې داسې محل شوی چې افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازی زلمی خلیزاد هم شتون درلود. اقتصادي معاونیت ویلي یاد شرکت د افغانستان نفتو او غازو برخه کې د پانګونې لپاره لیوالتیا لري. د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال مولوي محمد نبی عمري د افغانستان لپاره د برټانیا له ځانګړي استازي ریچارډ لینزي سره کتلي دي. نوموړي لیکلي چې په دې لیدنه کې د دواړو لوریو د افغانستان او سیمې پر روان وضعیت خبرې شوې دي. ناسته کې د برټانیې لوري د ملګرو ملتونو په لاس د بشري مرستو او د افغان کډوالو د ملاتړ یادونه وشوله. د 314 مرکزي کل اردو د درلمان لومړی پلي لیوا د توپچي مسولینو 2 ضربه ZU-23 روسي دفاع هوا دستګاه فعاله کړې ده. یعنی دا ترمیمات دي. اطلاعات او کلتور وزارت اعلامیه کې د پاکستان مخابراتو ادارې هغه اقدام غندلی چې د ایکس ادارې څخه غوښتي و څو د افغانستان ټولنیوز رسنۍ خبر حذف کړي. یعنی ټولنیوز هم په دوی باندې بد لګیږي. دا رسنیز جنگ دی. داسې په کم سترګه مه ورته ګورئ. دوی د ټولنیوز نه ایکس یا ټویټر ادارې ته شکایت کړی و چې ټولنیوز داسې بې بنسټه خبر خپور کړی د پاکستان په ضد باندې. حال دا چې هغه سم خبر و د پاکستان په اړه باندې، خو بیا یې دغه ایمیل چې دی طلوع ته رسولی دی. نو دا رسنیز جنگ دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډه کې 15 پروژې د منظورۍ لپاره وړاندې شوې او چې 8 پروژې د یو لړ تعدیلونو په واردولو سره او د 3.5 میلیارد افغانیو په ارزښت 22 پروژې منظوري شوې دي. د هرات ولایت مقام خبر ورکړی چې له 14,000 ډېرې بیرته راستنې شوي کډوال د هرات په صنعتي ښارګوټي کې په کار بوخت شوي دي. یعنې دوی ته کاروبار پیدا کړی دی. د 14,000 ډېر ستانه شوي کډوال دي چې هرات کې د صنایع او کانونو د خونې رئیس عبدالناصر امین ویلي چې د هرات والی شیخ مولانا اسلام جار پلارښوونه د هیواد 14,000 او 200 هغه وګړو ته چې تازه له ایران څخه راستانه شوي دي د یاد ولایت په صنعتي ښارګوټي کې ورته د کار زمینه برابر شوې ده. نو اسلامي امارت یو بل څه په منل دي په ایران باندې چې 2 لکه افغان کارکوونکي باید ایران ته بیرته واستول شي تر څو هلته خپل کاروبار ته دوام ورکړي. د افغانستان برېښنا شرکت هیواد کې د برېښنا کورنیو تولیدي سرچینو پراختیا په لړ کې دا ځل د 4.8 میګاواټه په ظرفیت د هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ کې د برېښنا تولیدي فابریکې ګټې اخیستنې ته وسپارله شوه. دا به 110 کیلو ولټ برېښنا لیږد مزي دویم سړک ګټ غځونې پروژې هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. البته وسپارل شوه. د افغانستان ملي دفاع وزارت اړوند د ځانګړو ځواکونو فرقې د عالي زده کړو ښوونځي د کمپیوټر ماستر ډریوري او پرتاب له 3 میاشتنیو مسلکي او فوزي زده کړو څخه د ځانګړو ځواکونو فرقې د اړوند جزو تامونو 108 تنه منصوبین پرون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. د ایران مشهد ښار کې افغان سرکنسل نور محمد متوکل د دې ښار لپاره د سعودي عربستان له سرکنسل محمد بن نوار سره کتلي دي. په مشهد کې د افغانستان کنسلګري وایي دواړو ډیپلوماټانو د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا، افغانستان کې د سعودي عربستان سوداګرو پر پانګونه او همدارنګه د حج مراسمو کې افغان حاجیانو اړوند چارو کې پر ښې همغږي خبرې کړې دي. اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد حریت راډیو ته وویل د تیرې ورځې په تعقیب نن هم خبرې دوام کوي او پایله به یې د دواړو لوریو له موافقې وروسته رسنیو سره شریک شي. نو دا د تیرې ورځې خبرو چې د دوحې په اړه او د پاکستان او افغانستان په اړه ترکیه کې د مذاکراتو تازه جزئیات خو هغه تاسو ته وړاندې شي و چې ما په اول سر کې وړاندې کړل. یعنی خپل شرایط پاکستان لوري ته چې هغه د تیرو سرغړونو نه تکرار او د افغانستان پر ضد د پاکستان خاورې نه کارول دي سپارل شوې ده د افغانستان له لوري مسودة وه. د پاکستان کورنیو چارو پخوانی وزیر او نوموتی سیاستوال احمد خان شریپاو د خپل هیواد دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي او دا یې په اوس وخت کې د مذاکراتو بهیر او اړیکو پر زیان بللې دي. هغه د دفاع وزیر خبرې غندلې دي. د دولتي شرکتونو لوی ریاست اړوند د شمال ډبرو سکرو دولتي شرکت په پام کې لري
چې د یخنۍ موسم له پیل سره د پلازمینې کابل سربیره د سړو سیمو په یو شمیر ولایتونو کې د سون توکو د اړتیا پوره کولو په موخه هیوادوالو ته په ارزانه بیه د ډبرو سکرو د پلور لړۍ پیل کړي. یعنی هیوادوالو ته چې د ژمی رسیدلی دی باید ورته ارزانه شي. د ایران بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته راغلی دی. زه به لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کوم ځکه دلته وخت کم دی. افغانستان ته د غازو لیږد د بل زیری اشکاباد د ټاپي نللیکې له لارې دا لړۍ پیلوي. ترکمنستان چارواکو ویلي دي هیواد یې 2020 کال په لومړیو کې د ټاپي غازو نللیکې له لارې افغانستان ته د غازو د لیږد پلان لري. د ترکمنستان د تیلو غاز نړیوال کنفرانس کې د ټاپي پروژې مشر محمد مراد ابانوف دغه څرګندونې کړې دي. امانوف ټینګار کړی د ټاپي د غازو نللیکې د ساختماني کارونه بعد د 2026 کال تر پایه افغانستان کې بشپړ او له هغه وروسته به د غاز لیږد رسماً پیل شي. یا د وی چې د ټاپي نللیکې هر کال شاوخوا 33 میلیارډ متر مکعب غاز د لیږد لپاره طرحه شوی چې د ډلې یې 15 میلیارډ متر مکعب افغانستان او 14 میلیارډ متر مکعب په پاکستان او هند ته ولیږدول شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرسل ملا عبدالغني برادر اخوان په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون غونډه کې د شاوخوا 2 میلیارډ 240 میلیونه افغانیو په ارزښت د پانګونې لس طرحې تایید شوې. د اقتصادي کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه طرحه به په بیلابیلو ولایتونو کې پلي شي. تخار، جوزجان، خوست، لغمان او کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې له 2 تر 10 پوړیزو سوداګریزو مارکیټونو او استوګنیزو ودانیو شامل دي. په دې کې د ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ پلاوی ایران ته روان شو. د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو ستر پاسوال محمد ابراهیم صدر په مشرۍ افغان پلاوی ایکو سازمان غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته روان شو. هلمند پوهنتون له نشئی توکو پاک افغانستان کنفرانس کوربه و. که د لوړو زده کړو وزارت وایي د هلمند پوهنتون د دوشنبه نن د نشئی توکو پاک افغان په نوم کنفرانس کوربه دی. نن دی. روسیې ته د کندهار انارو صادرات پیل شول. د تقریبا 22 ټنه انار و چې پرون صادر شول. دا به تر 250 ټنه انار روسیې ته صادر شي. زلمی خلیزاد وایي افغانستان ته د خواجه آصف ګواخ لویه بې پروایي د وایي په پروایي کې د خبرې کړې دي باید داسې نه وای شوي. او د پورتسال تر 18 کلنو کم عمره ملي لوبډله نیمه پایلوبې ته لاره وموندله. د افغانستان پورتسال تر فوټبال یو بل ډول دی چې هغه کمکۍ میدان غواړي او یو شپږ 15 کسه لوبغاړي لري یو طرف ته بل طرف عمره لري. نور به فوټبال ته ورته دی خو کوچنی میدان لري. دا په جمنازیم کې تر سره کیږي او دا د افغانستان فوټسال تر 18 کلنو کم عمره ملي لوبډله وه. د اسیا نوي ځوانان وو چې سیالیو کې چین د 4-0 ماتې ورکړه چین ته. افغان لوري د بریا سره د یادو سیالیو نیمه پایلوبې ته لاره وموندله. د افغانستان برېښنا شرکت خبر ورکړی چې افغانستان ته د ازبکستان واردونکي 220 کیلو ولټ برېښنا لیږد مزي په بریالیتوب ونښلول شول. دا یو څه پرچاوي شوی وه چې په پرچاوي دا وه چې د امو سیند پر سر دغه لین د جغرافیوي موقعیت د لین سخت زړښت د ورته لین نشتون د سیند ژورتیا ستونزمنې ځمکې او د پایو ترمنځ زیات واټن له کبله بیا نښلول کېدو پروسه له تخنیکي ننګونو او ځان سړی مخ کړی و. یعنې دغه عاملونه و چې ما درته یاد کړل مزي زاړه شي وو بس دغه بیرته ونښلول شول. عبداللطیف منصور وایي ډېر ژبه د کونړ پر سیند د برېښنا بند جوړولو چارې پیل شي. نو د کونړ سیند چې دی په هغه باندې خو تاسو به اورېدلي وي ډېرې خبرې وشولې. نو دا به انشاءالله ډېر لویه لاسته راوړنه وي چې وشي. که څه هم پاکستان وایي چې دغه چترال اوبه به پرې وتړو. له ما تاسو ته مخکې خپرونه کې وړاندې کړی وي چترال اوبه چې دي هغه 21% دي. که وایي هم تړیاول خو زموږ خپله خاوره د کوزه پښتونخوا یا چترال ولسوالي چې د زموږ خپله خیبر پښتونخوا د افغانستان برخه ده. نو دا که هم تړلی شي 21% دي نور ټولي 9% د بر افغانستان نه کونړ ته وربهیږي. او پاکستان چې د چترال اوبه تړي په دې باندې 8 میلیارډ ډالر لګي. او پاکستان خو خپله وګورئ که نه چې هغه نلستۍ له مازدیګر څومره دي هغه چا په اصطلاح او بل قرضونو کې غرق دي او دا 8 میلیارډ دوی ته هیڅ په 100 کلونو کې هم نشي بچت کولی. نو دا او زمونږ چې دی 2 میلیارډ ډالر پې لګېږي نو دا په چندو باندې هم ورته ټولولی شو. ځو فلسطین ته هلته هم داسې بد حال دی بد وضعیت دی. اوس هم 1.5 میلیونه فلسطینیان غزه کې بیړنۍ سرپناه ته اړتیا لري. یعنې 15 لکه فلسطینیان چې دي دا غزه کې بیړنۍ سرپناه ته اړتیا لري چې کورونه ړنګ شوي دي.
افغان او آذربایجان لوري د سوداګریزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. ترکیه د کډوالو کښتۍ ډوبېدو له امله 14 کسان مړه شوي دي. تېره ورځ له ایران او پاکستانه 295 کډوالې کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لومړی مرستیال د افغانستان لپاره د برټانیا ځانګړي استازي سره کتلي دي. د چین د بشري مرستو دویمه جوپه کابل ته راورسېده. یوې عربی کمپنۍ په افغانستان کې د نفت او غازو برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د دارالمان لومړی پلي لیوا 2 دافع هوا توپونه فعال کړل. خوست او لغمان کې ترافیکي پیښې 6 تنه مړه شوي او 9 نور ټپیان دي. د 3.5 میلیارډ افغانیو په لګښت 22 پروژې منظورې شوې افغانستان کې. NRC د کډوالو راستنېدو او وچکالۍ د افغانستان ناورین ژور کړی دی. UNDP وایي افغانستان کې مو د میرمنو په ګډون زرګونه کسانو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي. ټرمپ وایي تر هغې له پوتین سره نه ګوري چې د سولې تړون ته ونه رسیږو. بیګدلي د ایران سفارت سرپرست دی. افغانستان کې د ایران سرپرست دی. بیګدلي وایي هغه توکي چې له نورو هیوادونو واردوو غواړو له افغانستانه وارد کړو، یعنی تجارت ورسره فعالو. نوردین عزیزی وایي د صنعت او سوداګرۍ وزارت وزیر نوردین عزیزی د افغانستان قازاق دریمه ګډه سوداګریزه ناسته کې د ګډون په موخه قزاقستان ته تللی دی. میدان وردګو کې له یو شمېر روغتیایي مرکزونو سره د طبي وسایلو مرسته وشوه. سږکال په هیواد کې د شفتالو حاصلات له 15,000 میټریک ټنو څخه زیات شوي دي. په هلمند او کندهار کې د برېښنا د 2 پروژو چارې بشپړې شوې. فوټسال افغان لوبډلې بحرین ته ستره ماتې ورکړه. غزني کې ترافیکي پیښه 4 تنه مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په پښتو څانګه کې د ډاکټورا برنامه پیل شوې ده. فاریاب کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 8 کسان ټپیان شوي دي. د روسیې په تازه بریدونو کې 4 تنه اوکرانیان وژل شوي دي. پوهنې وزارت وایي چې د روان لمریز کال په لومړیو 6 میاشتو کې د ښوونځیو او مدرسو د جوړولو لپاره 590 تجربه ځمکه دغه وزارت ته ځانګړې شوې ده. تېره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 129,000 ټنه انتقالات شوي دي. ټرمپ وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ به ژر حل شي. د نوردین عزیزی وایي د صنعت او سوداګرۍ وزیر نوردین عزیزی وایي چې له پاکستان سره ټولې لارې تړل شوي دي، تر اوسه تړلې پاتې دي. نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې نورو بازارونو ته د افغاني توکو د لیږد لپاره بدیلې لارې پیدا کړو، لکه څنګه چې انار روسیې ته صادر شول. تېره میاشت په هیواد کې له 14,000 زیات د زیږون کارتونه ویشل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته راغلی دی. فراه کې د 24 میلیونه افغانیو په لګښت د بار وړونکو موټرو لپاره د تمځای جوړولو چارې پیل شوې. والیبال افغان ملي لوبډلې نیپال ته ماتې ورکړه. له کندهار روسیې ته د انارو صادرات پیل شول. د خوست په ګربزو او مساخیل ولسوالیو کې د 2 رغنیزو پروژو چارې پیل شوې. د بغلان د برېښنا ریاست 500 میلیونه افغانۍ پورونه بیرته راټول کړي دي. 500 میلیونه. پنجشیر کې له 19 کانونو د زمرودو د استخراج چارې پیل شوې. بلخ کې د 14 ښوونځیو د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. نو ډیره زیاته مننه قدرمن اورېدونکو. زموږ وخت کم دی او خبرونه زیات دي. همدغسې دي خدای د آبادوي خبرونه پرمختګونه خبرونه زیات ولري. نو تاسو په لوی الله تعالی سپارم. حریت رادیو د نړۍ جال خپرونه وه. د حریت رادیو نور خپرونې هم تعقیب کوئ. تر بیا د الله تعالی په امان. نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سهشنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اورېدلی شئ. نړۍ جال.